سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الله تبارك وتعالى د موتا سټول تخپل رضا او دیدار نصیب کړي. د مانځه متعلق بحث وکړو. الله تبارک وتعالى د انسان تخلیق د عبادت لپاره کړی. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اهم ترین عبادت په عبادتو کې مونځ ده. اهم ترین عبادت هم ده، اعم عبادت هم ده. په ټول عبادتو کې عموم هم په مانځه کې ده. اهم ترین عبادت هم ده، اقدم عبادت هم ده. په ټول عبادتو کې مقدم عبادت هم مونځ ده. اول په عبادتو کې مشروعیت دی مانځه راغلی ده. اهم ترین عبادت ده چې ده یوه نقطه درته وایم، خپل ځای ته راځم. ټول عبادت یو مقدار معین لري، په یو حد کې په انسان باندې واجب وي، په بعضې اوقاتو کې واجب نه وي. لکه زکات مثلا دا د معاشرې په اغنیا او مالدارانو واجب ده، لیکن په فقراو باندې نشته. حج هم دارنګي، جهاد هم دارنګي، او حتی کې دا کلمه شهادت اهم ترین عبادت ده. دام په وخت د اکراه کې ساقطیږي چې سړی مجبور سي ویلی سي، سړی د ضرورت په اساس باندې کلمه د کفر هم ویلی سي، وقلبه مطمئن بالایمان. خو تاسو دا مانځه ته راوګورئ، اول خو دا ده چې مونځ الله تبارک وتعالی داسې عبادت پیدا کړی ده، اهمیت یې درته ښیي. موږ ته رسول الله وایي چې اووه کلنۍ ته ستاسو ماشومان ورسېده، تاسو امر ورته کوئ، مروا صبيانكم اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10 او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې کلنۍ ته ورسید امر ورته کوي، او کلنۍ ته ورسید مونځ نه کوي وهي. نو غیر مکلف ته هم حکم رسول الله کړی چې مونځ کوي. په بیماری کې به هم کوي، په سخت حاجت او جهاد کې چې خوف ډار ترس کې به مونځ کوي، په سخت بیماری کې به هم مونځ کوي، په ناسته به هم کوي، په ولاړه به هم کوي، جنگ حالات کې به هم کوي، په صحت کې به هم کوي، په بیماری کې به هم کوي، په سفر کې به هم کوي، په اقامت کې به هم کوي. مجموعه یو خبره کوم، داسې عبارت ته ماته نشي پیدا کولی فقهاو کې چې د انسان په هر حالت کې فقهاو داسې ویلي سقطت الصلات، مونځ ساقط کړلی سو. داسې الفاظ وایي اخرت، مونځ وروسته کړلی سو. مونځ په یو وخت د اوقاتو کې هم مونځ نه ساقطېږي، نه انسان به یې کوي. حتی کې تاسو یوه د شامي یو جزیه به زه ذکر کړم، ډېر وخت مې نه ده کتلې، چې د یوې زنانه بچی کامل نه پیدا سوی، نو دا حیزه نه ده، مونځ نه ده، نفاسه نه ده، مونځ نه ساقطېږي. په دغه حالت کې هم چې نیم راوتی بچی نیم پاتې، بیا به هم یو څه بندوبست کوي چې دا مونځو کې که وقت حاضر وخوا. معلومیږي دا خبره چې ډېر اهم ترین عبادت ته په خان غریب، په صحیح مریض، په هر وخت کې به مونځ کوو. مونځ یو اهم ترین عبادت ده. اول د مانځه لږ ورته تاریخ وایي. رسول الله باندې چې دا مونځ فرض سوی نه و، مخکې د دې نه رسول الله 2 رکعاته 2 منځونه کول. یو به د لمر ختو نه 2 رکعاته مونځ وکړو، او بل د لمر ډوبېدو نه مخکې 2 رکعاته کول. دغه منځونه چې قرآن پاک هم په دې باندې ګواه ده، یعنی سبعي کې 2 رکعاته مونځ کول، او مازدیګر لمر ډوبېدو نه مخکې 2 رکعاته مونځ کول. دا د رسول الله عادت و چې مخکې د دغه 5 وختو منځونو نه دا 2 رکعاته مونځ به کېده. د هجرت نه 18 میاشتې مخکې، خواږه د هجرت نه 18 میاشتې مخکې، کله که تاسو ته یو نیم کال راغی هم څه مشکل نه راځي، کسر نه معتبرې دوی. 18 میاشتې چې کله د معراج ته رسول الله وخوته، الله تبارک وتعالی 50 منځونه پې فرض کړل.
دا 50 منځونه الله فرض کړل لیکن چا په عمل نه د کبیر ته منسوخ شو د رسول الله په سفارش باندې د 50 نه 15 منځونه راغلل او دغه ته نسخ قبل العمل وی د حکم من پیدا ک چې الله حکم کړی دا لیکن چا عمل نه دی کړی بیا فورا بیرته منسوخ شوی دی خدا 15 عددان دي په ثواب کې 50 دي والحسنه بعشر امثالها الصلاه معراج المؤمنين نو دا 15 منځونه دي عددان په ثواب کې 50 منځونه دي په اعتبار د ثواب سره 50 منځونه جوړیږي یو منځ په لاسو 15 په ضرب چې په لاسو کې نو ټول 50 منځونه سلخه دا 15 منځونه مشروع شو د اتلس میاشتې مخکې د هجرت نه په مکه مکرمه کې د منځ مشروعیت راغلی ده نارواوالی راغلی ده منځ خپل صلات دې معنا لغوي کوم او اصطلاحي کوم او بیا په منځ باندې ورزم صلات لغت کې دعا ته وایي قرآن پاک په دې باندې گواه ده وصلی علیهم فإن صلاتک سکن لهم رسول الله تعالی وی صلی علیهم دې خلق ته دعا کوه ان صلاتک سکن ان صلاتک خلق دې پر اطمینان ده چې پیغمبر دعا درته وکي نو صلات په لغت کې دعا ته وی منځ په لغت کې دعا ته وی اوس منځ ته ولې دعا وی ځکه دا مشتمل ده په دعا باندې ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم دا دعا ده کنه اللهم ربنا اتنا دي دعا استا نو دا تسمیه الكل باسم الجزء ټول مانځه ته موږ صلات ویلې دی وجنا چې مانځه کې دعا ده ټول منځ ته موږ دعا ویلې تسمیه دي ټول منځ ده په اسم دی یو جزء باندې ښا یا صلات معنا خپل رحمت ده او مانځه صلات ته صلات زکوي چې دام سبب د رحمت ده سړی منځ کې الله تبارک وتعالى ور باندې رحمتونه نازلې یا صلات لغت کې د صلایت العود على النار د عرب وی ما مختک نرم میک لرګي په ور تاسو به دانګران لیدلی چې کله لاستي برابرۍ تبرتا کولنګ ته ایمال پاس وسې دي کنه نو بیا غلاسه چې کوږي په ور باندې نه برابرۍ وای کنه صلایت العود على النار عرب وی ما لرګي برابر کپور نو صلات په لغت کې لین نرموالی ته ویل کیږي مستولی صلات ویل کیږي ګوره لکه په ور سره لرګي نرم کیږي د کجروي او د کوګوالي نه منع کیږي دقه سي انسان د ګناهونو نه چې کجروي کوي په مانځ سره منع کیږي قرآن په دې گواه ده ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر لکه په ور باندې لرګي نرم کیږي او د کوګوالي نه یو طرف ته کیږي سیده کیږي انسان په مانځ باندې سیده کیږي تاسو ځینونه کې بدار اسي چې مه منځونه کو سیده خو نه یو منځ نه د قبول ښه کله چې منځ قبول کړل شي په مغه ورځ باندې انسان سیده کیږي نو صلات لغت کې لین نرموالی ته ویل کیږي لکه ور باندې لرګي نرم کیږي او سیده کیږي په مانځ سره انسان سیده کیږي هم او برابرېږي هم کبه هم برابر نشي منځ کې مشکلات دي منځ نه د قبول ښه علام گواه ده کنه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر من سره دي ګناهونو نه منې کوي خو چې نه منې کیږي معلومیږي دا خبره چې منځ کې مشکلات لرو یا دا صلات لغت کې د مصلین مشتق ده مصلین مصل هغه استویل کیږي چې خلف سابق وي ورسته د سابق نه وي یو اسمخ کی وي شاته ورپسې بل اس وي دي ته مصلین وي لغت عربي کې صاد سره یعنی هغه فرس تالیو سابق هغه استویل کیږي چې هغه تابع دي مخکینی اسوي او خله دغه ورستنی اس صلوینو دي کوناټو دي مخکینی اس سره وي یعنی ورستنی استویل کیږي ښا مصلین نت مشتقسی اوس منځ کون کی تولی مصلی وای زکه دا منځ هم تالیو شهادتین ده د مانځنه د شهادت کلمې نه د وحدانیت او د رسالت نه ورسته متصل بلا فصل به چی شه ده منځ یو سړی روسي کې اشهد ان لا اله الا الله ویل
دلته کلمه ویل کافر ده، یوه دقیقه د مانځه پاتې د نور وخت خارجېږي، دا به دغه سړی دغه وخت قضایي به راوړي. وروسته د تالیو شهادتین، وروسته د کلمې د توحید او د رسالت نه متصل بلا فصل او تابع هغه مونځ عبادت ته چې کوي به ورپسې مثلا یو هلک د بالغ کړلی سو، 2-3 دقیقې پاتې دي، بس په دغه هلک باندې مونځ واجب سو، دا به قضایي راوړي. نو کافر مسلمان کړلی سو، ځکه د وروسته د شهادت نه تالیو شهادتین دا مونځ ده. یا مصلي ته ځکه مونځ کوونکی کېږي چې په اقوالو په افعالو کې تابع د رسول الله ده. مصلي تابع ته ویل کېږي، خلف سابق اس ته ویل کېږي چې وروسته د سابق اس نه وي، لکه څرنګه وروستنی اس تابع د مخکینی وي، دقسې مونځ کوونکی هم په اقوالو افعالو کې به تابع د رسول الله وي. نو که مونځ کې یو سړی تابع د رسول الله نه وي، دا مونځ بیا بدعت ده، بیا دا خپله دا مونځ هم ناروا عمل ده، ریا پکې کوي، نور مکروهات پکې کوي. زه به درته انشاءالله وخت سره بیان. د دې وجې نه مونځ دا د مصلین نه مشتق ده چې هغه فرض خلف سابق ته ویل کېږي، دا یې لغوي معناوي دي. یا دا مشتق د تحریک الصلوین نه ده، دا صلوین یا دوه رګونه دي د کوناټو سره، او یا دا دوه هډوکي دي، دې نه مشتق ده. دې ته ځکه تحریک الصلوین دا مانځه ته ځکه منځ ویل کېږي چې په مونځ کې دا تحریک الصلوین یې سړي خامخا هډوکي شاطني هډوکي ښورېږي، لہذا د مانځه ته ځکه دا مشتق ده د تحریک الصلوین ده. دغه معنا لغوي دي د صلات. په اصطلاح کې صلات ویل کېږي هي عبارة عن الارکان المعهوده والافعال المعهوده في اوقات معهوده في كيفيات مخصوصه. دا مونږ عبارت ته د ارکانو معهودونه، زه به د ارکانو بیان کوم ان شاء الله. د افعال معهودونه، د افعال معلومونه عبارت ته، او په اوقات مخصوصه کې ده. اوس ټول ورځ مونځ کوه، لیکن په خپل وخت کې مکو عبادت نه ده. امدا مونځ وکړه د ماسپښین وخت کې عبادت، په جای د لاسو باندې 20 رکعاته وکړه، 8 بجې کار نه ورکوي، ذمه نه فارغوي خو لیکن دغه 10 رکعاته وکړه په خپل وخت کې ذمه فارغېږي، الله په خوشحالېږي. 20 رکعاته کوه خو په 8 بجو کې کوه، هېڅ پیدا یې نشته ده. نفلي عبادات بیل دي او فرضي بیل دي، په اوقاتو مخصوصه وکوي، په کیفیاتو مخصوصه ورسره وي. اتا د طبیعت مزاج بنئ چې څرنګه ودرېدلې هماغسې به کوې، که پیسه ټیټه وي هم کوې، که لاسونه پورته وي هم کوې. دا د تا کیفیت نه ده مولا. هغه چا ته به غوږ ونیسې چې چا مونځ مونږ ته راوړی ده چې الله او رسول ده، چې هغه تا ته وایي چې په کوم کیفیت ودرېږه ښه. و چې ته کیف ما اتفقه دې برابر سي ته ودرېږي، نو بیا دا مونځ نه ده. په کیفیاتو مخصوصو سره به مونځ کوې، هغه نه بعد دا مونځ جوړېږي. یوه زمانه د مشروعیت لاړله چې په کومه زمانه کې مشروع ده. دویمه زمانه، دویمه خبره معنا لغوي او اصطلاحي د مانځه لاړه. دریمه دا چې منځونه خو 5 دي، یا به داسې اثبات مشروعیت. دا مونځ په چی شي مشروع ده؟ واورئ، مونځ په کتاب الله، په سنت رسول، په اجماع د امت او قیاس، دا 4 دلایلو باندې مونځ ثابت ده. کتاب الله خو تاسو خپل وی ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوتا لوي، اقیموا الصلاه په اول ټکی کې درته ویل دي. احادیث د رسول الله بلا تعداد په صلوات 5 باندې راغلي دي. اجماع د امت د رسول الله د زمانه نه الی یومنا هذا ټول امت په دې متحد ده په مشروعیت مانځه بغیر د نکیر نه. داسې یوه طبقه ته ماته نشي ښودلی چې د رسول الله نه راچلېدلي وي تر اوسه پورې چې په یوه طبقې کې خلکو انکار کړی د مشروعیت د مانځه نه. دا یو اجماع عظیم ده. زما په خبره پوه شي. قیاس هم دا تقاضا کوي چې مونځ مشروع ده. وجه دا ده ولې قیاس تقاضا دي کوي چې مونځ مشروع ده؟ عقل ځکه تقاضا دي مشروع کوي چې دا څومره کائنات الله پیدا کړي دي، په دې کې ښه شکل چاته ورکړی دی؟ وایو انسان ته. ای خلکو تاسو دغه د انسان په تخلیق باندې زه نور بحث نه کوم، زه به یوه خبره وکړم چې تاسو عقلا پې پوه سئ.
یو سړی ته زه نجار ده څومره اسباب ورسره وي چې څومره یې نجاري پورې متعلق صحیح ده خو که بیا ستنې ته ضرورت سو پوره کوی سي نجار عادي ستنه نه لري زما په خبره لږ سوچ وکړئ ډاکټر غریب چې څومره ضرورت لري اسباب ورته هغومره یې په خپله دواخانه کې پوره کړي خو که بیا کله کولنګ و بیلچې ته ضرورت پیدا سو بیا محتاج ده تا سره وکړي ګوره د اسباب دي د دنیا تکمیل پې کېږي زه به یو خبره وکړم انسان ته الله یو کاسب پیدا کړی ده داسې یو شی ته ماته راوښیه که چې دنیا کې عمل ورته ویل کېږي که نه چې انسان په بدن کې پوره ونه لري داسې یو عمل ته ماته وښیه چې دنیا کې کېږي او انسان یې ونشي کړلی نه ولاکه په خبره تاسو یې چې موږ ټول پوره لرو داسې یو ته ما عمل وکړې ماته دنیا کې چې د یوارې کېږي که نه او انسان یې په دغه اعضاو په دغه وسایلو ونه کړی شي نور اعضاو ته ضرورت پیدا شي چې پیشنهاد یې وکړو وزارت نه یا د نورو ملکونو نه د نورو اعضاو پیشنهاد کوو نه تاسو ما په خبره پوه نه شئ خو بس نو زه تاسو ته څه نه په خبره پوه نه شئ اوس هم تاسو ماته د اسبابو د انسان کې یو شی راوښیئ چې ناقص ده یو عمل دنیا کې موجود ده خو په دغه اعضاو باندې چې دا تا ته الله درکړي دي ونه شي او پیشنهاد یې د بل ملک نه وکړو دا وروستني بیا هم نه دی یا ټنډ هم داسې نیولي دي چې ویده یاستئ که څه بله ویښ یاستئ داسې اعضا کم شته په انسان کې نو په ایمان یو ډېر جامع د کمالاتو د لوی اسبابو نه ډک انسان الله پیدا کړی ده که شپه کې کار کوي که د ورځې کار کوي که په هوا کې کوي که په ځمکه کې که په بحر کې کوي دومره وسایل الله درکړي دي چې تا چاته ضرورت نه پیدا کېږي نو چې اوس هم شکر نه ادا کوي خو خدای مو وهلی تاسو زما په دې لهجه پوه شولئ شکل و صورت خو پرېږده چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الله فی احسن صورت وی فی احسن استعداد زه د انسان غونته یو بل مخلوق ماته پیش کوی سئ نشي پیش کولی یو ډېر ښه صورت او شکل الله تبارک وتعالی مو ته نه ده حواله کړی یو ښه شکل او صورت را کړی نو لوی نعمت ده او هر نعمت شکر پکار ده که نه او دغه منځ کول چې ده دا د دغه ټولو اسبابو آلاتو اعضاو شکر ده ځکه داسې عضو ته په انسان کې نشي پیدا کولی چې دخله منځ ورکې ونه لري دماغ لره دخله شته لاس لره دخله شته پزې لره دخله شته سترګو لره دخله شته زه به وخت په وخت سره بیانوم که داسې عضو ته راته پیش که چې انسان کې الله پیدا کړي او مانځه کې دخله ونه لري نه زما په خبره پوهېږئ نو ښه عبادت به زه وایم عقل به دا تقاضا کوي چې مونځ وکړو که ونه مونځ په کار ده څنګه چې وکړلی شي یو اهمترین عبادت ته جامع شکر عبادت ته دې وجې نه موږ ته رسول الله وایي وخت سره به بیا هم بیانوم چې تاسو په سبایي دې ورځ کې راجي کړی سي رسول الله داسې ویلي دي وایي 380 رګونه پلي انسان کې دي بندونه دي په انسان کې هر بند نه پکار دی یو سړی صدقه وکړي رسول الله ته صحابه وایي یا رسول الله موږ خو د 20 روپۍ وس هم نه لرو دا بعضې الفاظ زه وایم ساده ته څنګه موږ باندې 380 صدقې د هر بند نه صدقه را باندې کوي وایي په اول د نهار په اول د ورځ کې 2 رکعته مونځ وکړه دا د 380 بندونو نه صدقه او خیرات ته شکر ادا شو که نه نو تاسو هم درخواسته په اول د نهار کې که امتحان ته ځئ